السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټول هغه مسلمانان ورونه چې د ما دغه تحقیق اوري. مسلمانان ورونو عنوان مونن په دې اړه باندې ده چې آیا قرینه په اسلام کې دلیل ده او حجت ده که نه ده، خصوصا د مونږ په حنفي فقه کې. مسلمانان ورونو دا مسئله لکه اصل کې یو څوک په چا دعوه وکړي نو شاهد به پیش کوي، نو که شاهدی درلوده دوه شاهدان به پیش کوي نو هغه دعوه به ثابتوي، او که شاهد نه درلوده لکه دیو زمانه کې داسې صورتونه بعضې را پیدا سوي دي چې هغه شاهد نه وي ویډیو وړاندې کړي چې مثلا پلان کې دغه جرم کړی ده ویډیو یې وړاندې کړي. نو دا څنګه ده په اسلام کې، آیا دا دلیل ده که نه ده؟ نو په دغه باندې لږ بحث کول غواړم ځکه ډیر ملګري غوښتنه کوي. نو الله دې وکړي چې د مسلمانانو ورونه د ما دغه تحقیق تر اخره بیا واوري. اوله مسله د مثال د وضاحت لپاره وایم ځکه مهمه مسله ده. هغه دا د مثلا څو ملګري دي شریک دي سره یا ورونه دي سره شریک دي، نو بانک کې د دوی اکاونټ ده، نو هغه اکاونټ نه یو ورور پیسې کمې سوي دي، نو یو ورور ورته ویلي چې دې کې خو مخکې دومره روپۍ وي دا پیسې ولې کمې سوي دي، نو بل ورته ویلي زه نه یم خبر. نو چې کله لاړو نو هلته ده ګوته ورته لګولې ده، پیسې د یوه ورور را ویستلي دي، ګوته لګول سوې ده ورته. نو دلته خو شاهد نسته ده، نو دغه ګوته لګول او پیسې ویستل ځکه هغه خو قرینه خو هلته سته ده. یا مثلا دیو زمانه کې په د جرایمو کې چې ګوتې لګېدلې وي، دا اوس دلیل ده که نه ده دلیل؟ یا مثلا یو څوک غلا وکړي نو د غلا هلته کامرې لګېدلې وي ویډیو تېر سوي وي. یا مثلا یو څوک په موټر باندې ووهي نو هغه موټر معلوم نه وي چې کم موټر وهلی ده، خو هلته ویډیو سوي وي، هغې کې لمبر اخیستل سوی موټر پې باندې پیدا سي. یا مثلا یو چا له یوې ښځې سره زنا کړې ده، نو اوس دغه زاني منکر ده چې ما زنا نه ده ورسره کړې، خو له دې ښځې بچی پیدا سو، نو دا د ډي ان اے معاینې په وجه باندې معلومه سوله چې زنا یې ورسره کړې ده او دا د دغه سړي ډي ان اے ده. یا نور داسې جرایم چې لکه نن زمانه کې راوتلي دي، یا یو د چا صوتي وله نو دا یې وړاندې کړله ورته تا په ما دا شی خرڅ کړی و، یا د ما ته داسې ویلي و، دوه شریکان وي سره، یو څوک بیع او شرا کې یا د ما شی چا سره شی په امانت کې ښودلی ورته وي د ما شی خرڅ که، نو هغه یې خرڅ کړی بله ورځ ته یا پلانکي ته ورکړه، هغه ورته راسي چې ما خو تا ته نه ویلي شاهد راوړه د ما شی راکړه، هغه ورته ویلي تا راته ویلي صوتي یې وړاندې کړي. دغه صوتي غږ یا دا ویډیو دا نن په اسلام کې دلیل ده که نه ده دلیل؟ نو غواړم په دغه مسئله باندې بحث وکړم، او اصل کې ډېر باعث را باندې دا هم ده په دغه مسئله کې موږ علماو کې مشهوره ده چې چا غلا وکړله نو نوم دې په بدنۍ په چوختي کې ورته ولیکي، نو دا خبره هم پکې کوم، دا په اخر کې کوم یو ور دا تحقیق ختم سي. مسلمانانو ورونو په دې مسئله کې اختلاف ده چې دا قرینه دلیل ده که نه. اصل کې د موږ د احنافو مذهب دا ده چې قرائنې دا حجت او دلیل نه ده. د دور المختار په متن کې راځي اصابع قرینه قاطعه، یعنی قرینه قاطعه دا دلیل ده. دا دور المختار کې د خوشامی پر رد المختار کې تقریبا نه ده ورسره منلي، غلي کلي چې قرینه دلیل نه ده ځکه دا د پلانکي عالم نه نقل ده. لنډی دا د شامی او د علامه ابن النجیم د بحر الرایق رایه دا ده چې هغوی وایي چې قرینه د احنافو په مذهب باندې حجت نه ده. هم له دوی نه مخکیني علما د مونږ احناف همدغه خبر کوي چې قرینه دلیل او حجت نه ده، یعنی په جرایمو کې ګوته لګول، ویډیو، غږ، دا شیان چې دي، یا مثلا یو څوک یو چیرته ننوتلی ده هلته اوسني جدیدو آلاتو کې دا معلوموي چې په دغه شي د تا لاس لګېدلی ده،
نو دغه قرائن په و زمانہ کې دی وایي د موږ د احناف د شامی او د بحرای قول دوی نه د متقدمین رائے دا د چې دا حجت نه ده اما متأخرین احناف علما وی چې پامدغه باندې اوس فتوا وسی د متأخرین په رائے باندې دا ښه خبر د مسلمانانو ورونو او وایي چې قرینه قطعیه وي او حد یقین ته ورسیږي دا بالکل بیا حجت ده مثلا په مجلة الأحكام العدلية کې په 1941 ماده کې هلته یو عنوان کړي القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين حد یقین ته چې ورسیږي دا حجت ده دلیل ویلی مثال ویلی مثلا یو سړی یو کور ته ننوته یو څه کسان یو کور ته ورننوتل چې ګوري یو سړی حلال کړل سوی ده چا حلال کړی ده پروت ده یو سړی دلته ورسره ولاړ د دیغه په لاس کې چاړه ده او په وینو باندې ده ورخطا ده نو اوس خو دلته هیڅ قرینه نسته ده چې دا دی شاهدان خو نسته ده چې دا دغه لاس کې چې چاړه ده وریږ دی ورخطا ده د دې وځلی وي خو دغه چې چاړه په لاس کې ده ورخطا ده دغه قرینه قاطعه ده حد یقین ته رسېدلې ده نو هغه وهم چې کیدای سي د دې نه وځلې هغه ته اعتبار نسته ده نو همدغه قرینه قاطعه چې حد یقین ته ورسیږي دا حجت ده دلیل د مسلمانانو ورونو دا په مجلة الأحكام عدلیه کې 1941 صفحه هغه شامی می چې ویلې شامی رد المختار اتم جول 343 دی غوی رائے خدا ده چې دا حجت نه ده او په شرح المجلی کې د خالد التاسی رحمه الله په 5م جول کې الته چې کوم بحث کوي په اندغه ماده باندې ول 140 ماده باندې تقریبا 28 مسائل الته راوړي دي چې الته قرینه معتبره ده په حنفي کتابونو کې 28 مسائل مثالونه ذکر کړي دي او دلیل دا ویلای وجاءوا على قميصه بدم كذب د یوسف علی السلام ورونو چې یوسف علی السلام څاته وګرځاو کمیس راوړ نو هغه چې راوړ پلار ته نو پلار چې وکته نو ویلی چې دا څنګه لیو ده چې یوسف علی السلام خوړلې یو کمیس نه په وینو دا او نش کېدلای ده نو ګوري مسلمانانو ولته قران کې نو دغه آیات نه علما استدلال کوي وجاءوا على قميصه بضم كذب نو شرح المجلة احکام د خالد التاسی کې ویلی دي چې قرینه چې قاطع وي دا بالکل دلیل کېدلی سي مسلمانانو ورونو او په درر الحکام چې په مجلة الاحکام شرح ده 4م جول 415 صفحه کې همدغه مثالونه راوړي دي او لیکلي دي چې قرینه قاطعه وي دا حجت د مسلمانانو ورونو د مونږ بل د احناف یو بل کتاب ده معین الحکام نومیږي په معین الحکام کې یو عنوان کې خودلی ده په اول جول 118 صفحه کې الته عنوان داسې کړي الباب بالحادي والخمسون یو 50 باب في القضاء بما يظهر من القرائن اغا چې ظاهر کیږي په قرائنو باندې نو التیم ډیر شیان راوړي دي ډیر مثالونه راوړي نو مسلمانانو ورونو چې کله دا زکه دا پښتنه ډیر کیږي چې دا ویډیو خدا خبره ده چې ویډیو به یو اصلیت معلومیږي چې جعلی خو بنوي دا د غږ به یو اصلیت معلومیږي چې دا غږ خو به جعلی غږ نوي پس لغنه مسلمانانو ورونو دغه قرائن قاطعه د حجت کېدلی سي قاضیان یا مفتی سیبان په دې باندې فتوا کولی سي نو احناف علما دوه ډلې ول و زمانہ کې تقریبا علما په همدغه رایه باندې حکم کوي او اوس مسلمانانو ورونو کله کله د موږ بعض علما چې هغه علمي تحقیقات یو څه کمزوري وي نو علامه شاه ولی الله المحدث دهلوی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی قول الجمیل په نامه باندې 102 صفحه کې ورکه کتاب د نو 102 صفحه کې لیکي وی عنوان داسې ورکړی چې غل به څنګه معلوموي نو بیا لیکلی دي د غل د غله د معلومولو د
دپاره طریقه په اسلام کې داسې ده، غل به وایي داسې معلوموي چې ته څوک متهموي په غلا باندې چې مثلا پلانکي غلا کړې ده، څوک ته متهموي په غلا باندې چې پلانکي غلا کړې ده، نو هغه به راواخلي دا بدنۍ به راواخلي چې څنډې ولري، نو دا بدنۍ به په 2 ګوتو باندې ونیسي، په صبابو ګوتو باندې، یعنی دا د تشهد په ګوتو باندې به یې ونیسي. کوم سړی چې ته متهموي چې د به غلا کړي وي، نوم یې ولیکه په کاغذ کې او بیا په بدنۍ چوختي کې ورکېږده، یاسین شریف شروع کا، یاسین شریف تر مکرمینه پورې ووایه، چې کله دی ویلي نو بیا یې وایه، نو دلته چې څوک غل وي د هغه په نوم باندې دا بدنۍ تاویږي، بیا که هغه نه بل متهم بل متهم بل متهم. اوس دغه طریقه بعضې علما کوي چې وي هغه د غل پیدا شو، خو ګورئ مسلمانانو ورونو دا اوس قرینه قاطعه ده، ایا دا جایز ده چې په دغه قرینې باندې سړی دا معلوم کړي چې دا غل ده؟ مسلمانانو ورونو خپله شاه ولی الله صاحب د دې کتاب په آخر کې وایي قلت ویجب علی من اطلع علی الصارخ بامثال هذه، که چا اطلاع پیدا کړه په غله په مثل د دغه الله یظن بسرقتي، یقین به نه کوي په دې چې دی غل ده، ولا یشیع فاحشته، او نه به دا تیتوي د دغه فحش، یعنی پلانکی غل شو خلکو ته به وایي بدنۍ پې تاوسه، بل یتبع القرائن فانما هي طریق اتباع القرائن. او الله وی قرآن کې وی ولا تقف ما ليس لك به علم، نو دا په قول الجمیل کې د مسلمانانو ورونو دا د بدنۍ خبره دا مدي بیچرګي سړي غلا مشوره کوه، مخلکو ته وایه چې پلانکی غل د نوري قرائن سره موجودی که چې حد یقین ته ورسیږي، تنا په دې اعتماد مکوه. نو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه مسلمانانو ورونو، الله مو کامیابی نصیب کا. نو عاجز ته دغه تحقیق معلوم و، الله پاک دی وکړي چې تاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. اخوكم في الله عبد الحميد الحماسي الكابولي الديوبندي الحنفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.